بسم الله الرحمن الرحیم. سمیع الله علم یم او د ژوند راز لایف برنامه څلورم اپیزود دی. په نن برنامه کې یو ځل بیا په هغو رازونو باندې خبرې کوو چې ژوند ورسره ښه کېدلی شي، ژوند ورسره بهتر کېدلی شي. ځینې ډېر زیات ساده شیان دي چې ځینو خلکو لپاره یې چې دی که عملي نه کړي یا ژوند یو څه ورسره سختېږي، خو په عملي کولو سره چې دی هغه ژوند چې دی اسانه کېږي او خلک چې دی لکه د لا بهترۍ او غوره احساس کوي. ځینې ساده کارونه دي چې هغه خلکو ته ډېر زیات ساده ښکاري، بې خونده ښکاري، خو که تطبیق شي نو هغه کولی شي چې یو چا ژوند ښه کړي. مثلا یوه ورځ یو کس په لاره کې روان دی او د هغه نه مخکې یو بل د مکتب هلک چې روان دی. د هغه مخکې هلک چې روان دی د سره په لاس کې ډېر زیات کتابونه دي، لکه هغه مکتب ټول وسایل ورسره دي، د مکتب ټول وسایل ورسره دي او دغه وسایل چې دي ترې وغورځېدل. کله چې ترې وغورځېدل نو دغه دویم کس چې شاته ورپسې روان و دی لاړه مرستې ته یې، هغه کتابونه یې ورسره راټول کړل، بکسې یې ورسره راټولې کړلې، هغه وسایل یې ورسره راټول کړل. بیا یې د مخکیني کس نه چې شیان غورځېدلي وو د نه یې پوښتنه وکړه لکه چېرته درس وایې، څه شی کوې، څه شی نه کوې. نو هغه وایي چې دلته په مکتب کې یم، په 10م صنف کې یم او د ګیمز مې ډېر زیات خوښېږي، تاریخ سره ډېر زیاته مینه لرم یا تاریخ مې خوښېږي. نو په همدغه بحث کې د اولینی کس چې وسایل ترې غورځېدلي وو د کور راورسېده. نو چې کله یې کور راورسېده نو د دویم کس ته ویل وایي راځه موږ سره به کور ته م لاړ شي، چای به مو وچښو او څه ګیم میم به مو وکړو. نو دی چې کله کور ته ورسره ورځي هلته سره کیني، خبرې کوي، بحث کوي، یو بل نه پوښتنې کوي. نو په همدې کې د غرمې ډوډۍ وخت را رسېږي، خو دا دوه کسان چې دي سره ملګري شول. بیا نو تصادف ته ګوره چې دوی هم په همدا یوې لیسې کې درس لوسته، یو بل سره نه و لیدلي. یو کال دوه کاله کله چې دوی فارغېږي نو دغه مخکینی کس چې کتابونه ترې لوېدلي وو نو دی ورته وایي اوس خو سره فارغېږو، ته به یو پوهنتون ته ځې، زه به بل پوهنتون ته ځم، خو زه به د هغې اولې ورځې خاطره درته ووایم چې ما نه کتابونه غورځېدلي او تا راسره کومک وکړ. وایي دا کتابونه دغه وسایل چې ما سره وو دا مې ټول د مکتب څخه راټول کړي وو، ټول مې د مکتب څخه راټول کړل، المارۍ مې د مکتب خالي کړله، څومره وسایل چې وو دا مې ټول راواخیستل، له یوې مخې مې دغه وسایل راواخیستل. ځکه مې دغه وسایل راواخیستل چې ما ویل چې نوره بس زه خودکشي کوم، زه نه غواړم چې مکتب ووایم، زه نه غواړم چې ژوند وکړم، ځکه ډېر زیات په تنګ شوی وم. خو په هغه ورځ چې تا راسره مرسته وکړله، تا راسره کومک وکړ، بیا مو قصې سره وکړلې، بیا سره ملګري شولو، نو ما په ژوند کې یو څه بدلون راغی او زه دغه ژوند ته چې شولم هیلهمند شولم. ګورې ډېر زیات ساده کار و، کس را کتابونه وغورځېدل، وسایل ورڅخه وغورځېدل او دغه دویم کس لاړ هغه سره کومک وکړ، خبرې وکړلې، بالاخره هغه چې شول یو خالی کتابونو راپورته کول یا مثلا د یو چا سره مرسته کول د یو کس مکمل ژوند یې څه کړ بدل کړ. داسې ویل کېږي چې یو انتحاري په خپلو هغه خاطراتو کې لیکلي وو زه ځم انتحار کوم، خو که چا راته سمایل وکړ، چا راته موسکا وکړله نو زه ترې تېرېږم، له دغه کار څخه تېرېږم. یعنی کله کله یو کس فقط یوې موسکا ته ضرورت لري، یوې مرستې ته ضرورت لري، یوې ښکلې خبرې ته ضرورت لري او دا کار چې دی ډېر زیات سخت نه دی، نه فیس ورباندې راځي، نه چې دی کوم بل ورباندې راځي، نه کوم مصرف ورباندې راځي، فقط یوه ښه خبره کول، یو هغه مینه خپرول، ښه الفاظ کارول چې دی کولی شي چې د یو چا ژوند بدل کړي. بل داسې دی چې دویمه خبره ده چې سړی باید له خپل ژوند سره له خپل ځان سره مینه ولري. یو سړی قادي جیګ دی، قادي ټیټ دی، وزن زیات دی، وزن کم دی، یا چې دی مثلا د مخ سټرکچر چې دی یو څه بل ډول دی، کوم ځای سوځېدلی دی، بس دا خو اوس لکه همدا ته یې، لکه مثلا قد دې ټیټ وي نو اوس خو سړی نشي کولی چې هغه کوم بل قالب کې واچوي، هغه چې شی کې کش کې یا هغه ناڅاپي بدلون ورکې راولي. نو خپل ځان سره مینه کول چې دی دا ضروري دی او یو سړي کې چې شی کولی شي یو داخلي
تشویق سبب ګرځي. یو مشهور ډاکټر د آلفر وینډل هومز دی ډیر زیات ټیټ و، نو دی به چې کله د ملګرو ترمنځ و نو ملګرو به پرې ټوکول چې وګوره موږ څومره جګ جګ یو، جګ جګ قدونه وګوره، چینار قدونه وګوره، او ډاکټره ته څومره ټیټې. نو یوه ورځ دغه ډاکټر ته وایي ډاکټره ته څه رقم احساس کوي موږ د چینار قدو ترمنځ ډېر زیات وړوکوالي یا ټیټوالي احساس نه کوي؟ نو ډاکټر آلفر ورته وایي والا همداسې دی، یو قسم احساس کوم، داسې احساس کوم لکه چې د روپیو ترمنځ لسګون، د روپیو ترمنځ لسګون، مطلب لکه تاسو چې روپۍ وای او زه چې شوم تاسو ترمنځ لسګون و. نو د خپل ځان سره مینه کول چې دی دا ضروري دی. لکه اوس ځنه شیان دي چې هغې کې موږ تغییر نشو راوستلی، لکه قد دی یا د مخ سټرکچر دی یا د پوزې غټوالی دی، پوزې وړوکوالی دی، صحیح دی پلاستیک سرجري به یو څه وکړي، خو لکه خپل ځان سره مینه کول چې دی دا ضروري دی او سړي ته یو داخلي تشویق چې شی ګرځي سبب ګرځي. بله خبره دا دی چې زه یې نشم کولی عبارت باید منفي کړو. زه یې نشم کولی I can't do it. زه فوټبال نشم کولی، زه چې یم اول نمره کیدلی نشم، زه چې یم ژوند کې بریالی کیدلی نشم، زه چې یم ښه ژوند نشم رامنځته کولی، زه به ټوله دنیا ته سفر ونشم کړلی. دا ځنه عبارت دی چې سړی چې شی کوي ډیموټیویټ کوي. یوه ورځ استاد خپلو شاګردانو ته وویل چې تاسو داسې وکئ په ورقو کې ولیکئ کوم کارونه تاسو نشئ کولی، 1 2 3 25 کاره ولیکئ. زه یې نشم کولی، زه فوټبال نشم کولی، زه د ریاضي تمرینات نشم حل کولی، زه کیمیا سوالونو ته ښه ځواب نشم ورکولی، زه د نورو په مخ کې ښې خبرې نشم کولی. دا 25 دانې ولیکئ. نو په سیم کې تقریبا 20 یا 25 یا 30 څومره شاګردان چې وو ټولو په هغه ورقو کې ولیکل چې زه سپورټ نشم کولی، زه چې یم د ښه سندره نشم ویلی، زه تلاوت په ښه ډول سره نشم کولی. دوی دا ټول ولیکل. نو کله چې دا ولیکل استاد ورته ویل چې اوس دغه ټول نشم کولی چې په ورقو کې لیکلي دا راوړئ ما میز سر ته. نو د میز سر ته یې هلته راوړل، هلته یې او استاد ته کېښودل. نو استاد پس له دې نه چې څه وکړل، شاګردانو ته یې وویل چې اوس ګورئ دا ټولې ورقې راواخیستلې په یو کارتن کې واچولې، کارتن کې واچولې او بیا یې شاګردانو ته ویل چې راځئ ما پسې. د مکتب د محوطې څخه بیرون لاړل، یو ځای پیدا کړ او هلته یې چې وه د بیلچې په واسطه هغه ځای چې دی وکینده. دا یې داسې وکینده لکه یوه کنده یې جوړه کړل، لکه د قبر په شکل باندې. پس له هغې نه یې چې څه وکړل، دغه کارتن یې راواخیسته، په هغه کنده کې یې کېښوده او بیا یې خاورې پرې واچولې. نو بیا یې شاګردانو ته ویل چې درنو شاګردانو، هغه چې تاسو نشول کولی هغه وفات شول، هغه مړه شول، هغه دی مونږ ورباندې خاورې واچولې او دفن مو کړل. او پس له هغې نه یې چې دی 2 دقیقې یا 3 دقیقې یا 15 دقیقې سکوت اختیار کړ چې هغه غمرازي وښیي چې مونږ نشول کولی دفن کړل. نو پس له دې نه به چې کله هم یو چا په سم کې ویل چې نه شم کولی، دا کار نشم کولی، نو استاد به ورته ویل چې نشم کولی مو خو مخکې دفن کړی، خو مړ شوی دی. نو اتومات به د شاګردانو ذهن ته راغلل چې نشم کولی چې شی شوي دي مړ شوي دي، نو باید نشم کولی نور چې شی نه کړو ونه وایو یا یې استعمال نه کړو. نو هر کار ممکن دی، فقط یو شلګي ورپسې ضروري دی، یو چې دی لکه منډه ترډه ورپسې پکار دی. زه به د یو هندي چای پلورونکي قصه درته وکړم. په ډیلي کې یو چای پلورونکی دی، تقریبا 26 کاله کېږي چې هغه هلته لکه چای خرڅوي. دی چې و د مهاراشټرا نه هغه ته راغلی دی، دلته راغلی دی. نو دی وایي چې کله چې مونږ کلي کې وو نو د ښار ته به ډیلي ته به چې خلک تلل، هلته به درسونه ویل، بیا به چې په د رخصتیو کې دیوالي په ورځو کې بیرته واپس کلي ته راغلل نو ځینې کتابونه به یې له ځان سره راوړي وو. نو دغه کتابونه ماته ډېر زیات خوند راکوه. هغه وخت کې چې و لکه تقریبا 40 کاله مخکې 50 کاله مخکې کتابونه په ډیلي کې اوس هم ارزانه دي. نو هغه وخت بیخي ارزانه و، لکه یو ناول به چې تا اخیستی هغه به په 1 روپۍ و یا به په 1.5 روپۍ یا په 1.25 داسې و.
نو دی وایي چې ما هم غوښتل چې یو مشهور ناولست شم، خو دا چې د کلي هلک وم ډېر زیات اکسس مې هغه ته نه درلوده، لکه ښار ته نه درلوده یا کتابونو ته نه درلوده. همدغه کلیوالو نه به مې کتابونه اخیستل، بیا به مې لوستل. بیا دغه کس چې دی ډیلي ته راځي، نو ډیلي کې یو خو د ژبې مشکل و چې د ډیلي کې کومه ژبې باندې خبرې کېدلې او دوی په خپل منطقې کوم خبرې کولې. اول ژبه زده کوي، پس له هغې نه دی چې دی په 32 کلنۍ کې دی 12 سم نه فارغېږي په ډیلي کې، 12 سم نه په ډیلي کې فارغېږي. بیا په 50 کلنۍ کې دا بیچلر کوي او بیا په 63 کلنۍ کې که 62 کلنۍ کې دی چې دی ماستري کوي. نو تاسو وګورئ یو کلیوال کس چای پلورونکی مهاراشټرا راځي دلته ډیلي ته چای خرڅوي، خو د چای څنګ کې دی چې شی کوي په ډېر ستر عمر کې په 50 کلنۍ کې دی چې شی کوي بیچلر کوي. ګورئ 50 کلن، همدا اوس څومره کسان چې آنلاین دي دا دوی کې به یو سمیم صاحب څخه بغیر نور چې دی زیاتره چې دی دا ځوانان دي، لکه سمیم صاحب هم ځوان دی، لکه 15 داسې دوستان دي. نو یو کس چای پلورونکی چې په 50 کلنۍ کې لیسانس کوي یا په 63 کلنۍ کې ماستري کوي، مونږ څنګه لکه ولې دا کار نشو کولی؟ یعنی مونږ یې د هغې نه بهتره او ښه ډول سره کولی شو. راځو بل د ضمانت. په ټولنه کې چې مونږ ژوند کوو، ضمانت چې کوو، ټولنه کې ژوند کوو، یو شی چې لکه زیاتره خلک پیسې که نه لري هغوی یو شی لري، هغه چې شی دی هغه ټرست دی، او ټرست دا سوشل کرنسي دی. ضمانت یا باور چې دی دا سوشل کرنسي دی. ځینې کسان به په جیبونو کې پیسې ونه لري، خو هغوی چې دی هغه ټولنې کې کوم باور چې لري، کوم خلک ورباندې هغه کوم اعتماد چې کړی دا د پیسو نه هم چې دی ډېر زیات مهم دی او ډېر زیات زورور دی. یو ځل داسې کېږي چې یو کس په خپلې منطقې کې غواړي چې لکه د یکشنبې شپه یا د یکشنبې ورځ چې په نورو ملکونو کې رخصتي وي، شنبه او یکشنبه، دی غواړي چې والا یو کار مې کړی وای چې د شنبې ورځ رخصتي مې چې دی په یو لوکس هوټل کې تېره کړې وای. نو هغه د هوټل خاوند ته یو لیک لیکي، په هغه لیک کې لیکلي دي چې انډیواله ما سره مې چې دی یو سپی دی، یو سپی را سره دی او دا هم غواړم چې ځان سره هوټل ته راولم. نو سپي لپاره اجازه شته او که نه شته دی؟ نو هغه د هوټل خاوند په هغه ایمیل کې یا په خط کې ورته ریپلای کوي، وایي سپي تر اوسه پورې ایمونږ د هوټل څخه روجایګانې چې دي غلا کړي نه دي، ایمونږ له هوټل څخه میبار څخه چې شی غلا کړي نه دي. د هوټل هغه کوم د اتاقونو شیشې چې دي یا آینې یا دروازه کړکۍ دا یې تر اوسه مات کړي نه دي. بل د سپي ښه والی داسې دی چې تر اوسه پورې ډیر زیات الکول نه دي چکلی یا هیڅ الکول نه دي چکلی، او بل چې دی غالمغال نه دی کړی، چیغې نه دی وهلی، نورو ته مزاحم شوی نه دی. خو یوه خبره ده چې هغه زه تاته کوم، آیا ایتا سپی کولی شي چې ایتا ضمانت مونږ ته وکړي؟ که چیرته ایتا سپی کولی شي ایتا ضمانت مونږ ته وکړي، نو ته کولی شي چې تم راشي او سپی دی خو بې له هغې نه هم چې شی دی لکه مجاز دی چې هغه هوټل ته راشي. نو هڅه مو باید دا وي چې هغه سوشل کرنسي چې دی لکه اعتماد، باور، تضمین، دا چې دی دا باید په هر ډول چې وي هغه باید وساتو. ځینې شیان چې دی لکه ماتیږي، خو بیا یې چې دی که هغه جوړیږي په هغه ډول چې اول وو، هسې کیدای شي جوړ نشي، کیدای شي شیشه ماته شي، یو لوښی مات شي، جوړ به شي، خو په هغه ډول چې لکه په اول ډول وو یا په اول بڼه یې وه، په هغه ډول کیدای شي رامنځته نه شي. بل چې دی تشویق، دا مونږ چې وایو موټیویشن، تشویق چې دی ضروری دی، خو دغه تشویق چې دی دا مونږ چې یو هغه برمک صاحب چې دی، برمک صاحب یو کتاب هم چې دی لیکلی دی موټیویشن باندې. دا تشویق چې دی دا یو ایکسټرنل دی یو انټرنل دی. انټرنل چې دی نسبتا و ایکسټرنل ته چې دی دا ډیر زیات ضروری دی. مثلا که چیرته په یو هګۍ کې لکه یو هګۍ دی په هغې کې مثلا داخل کې چورګوړی دی، نو تاسو وګورئ چې دغه هګۍ د داخل څخه ماتیږي او چورګوړی چې کوي سر ترې راوباسي. که هګۍ د داخل څخه ماته شوله، چورګوړي سر راویسته،
نو د ژوند په معنا دی. خو که چېرته هګۍ د بیرون څخه ماته شي، لکه چا وغورځوله یا چا ماته کړله، نو کیدای شي هغه داخل کې چورګوړی چې شي چورګوړی مات شي. نو زیاتره خلک وایي لکه مثلا زه بل څوک باید ما تشویق کړي. دا هم ښه خبره دی، بل څوک باید موږ تشویق. خو د یو کار لپاره داخلي تشویق چې دی هغه له بیروني تشویق څخه ډېر زیات ضروري دی. دلته د یو امریکایي مشهور لیکوال نتانیل هاثرن قصه کوي. نتانیل هاثرن دا چې و یو ورځ کور ته راغی، ډېر زیات طبیعت خراب و. نو ښځې ورته ویل، ښځې صوفیا نومېدله، ورته ویل څه خبره دی سړیه، نن دې خو دا مجاز چې دی بې خونده دی، لکه بوتاړ دی، داسې عجیب غریب نیولی دی. دا ورته وایي ولا څه ووایم، دفتر کې له وظیفې څخه وشړلم، نوره چې دی وظیفه نشته دی، باید په کور کښېنم. نو هغه ورته وایي هېڅ خبره نه دی، هېڅ خبره نه دی، وایي همدا وخت دی چې ته خپل هغه مشهور ناول چې شی کې هغه ولیکې، خپل مشهور ناول کمپلیټ کړې. نو هغه ورته وایي ناول لیکلو لپاره خو چې دی لکه ذهني آرامش پکار دی، او بل داسې دی چې موږ وس چېرته کېږي. خو هغه ټول ژوند مو په څه شي چلېده، وظیفه وه، وظیفې نه وشړل شولم، نو اوس به د ژوند سره کم چلو. نو ښځه ورته وایي تا به چې هفتهوار ډول باندې ما ته روپۍ راکولې، هغه روپۍ څخه ما چې کول پسنداز کوو، ځکه زه همدغه ورځې ته مې پسنداز کوو. هغه امریکایان وایي چې کیپینګ د مانی فور رینی ډیز، که نه ما همدغو سختو ورځو لپاره چې دی پیسې ټولولې. ما ویل چې داسې یو ورځ راتلونکې دی چې ته به د خپل ناول لپاره باید وخت وباسې او دغه ناول چې شی کې پوره کړې. نو اوس ما د یو کال لپاره انشاءالله پیسې شته دي چې ته وکولی شي خپل ناول کمپلیټ کړې. نو که دغه صوفیا نه وای، لکه د دا ښځه نه وای، نو موږ به د ناتانیل هاثر ناولونه چیرته لوستلي وو، یا د ناتانیل هاثر ناولونه به موږ ته چیرته را رسېدلي وو. بله خبره داسې دی، شپږم باورون لکه امید ساتل پکار دی، لکه ولا تقنطوا من رحمت الله، که نه د خدای له امید او رحمتونو څخه سړی باید نا امیده نشي. دا د کورونا بعدې ورځې راغلي دي، خدای به دغه بعدې ورځې هم تېرې کړي، کاروبارونه ولاړ دي، خدای به کاروبارونه بیا هم له سره شروع کړي، کیدای شي خدای پاک موږ ته نوې لارې راوښیي. په 19مه پیړۍ کې یو ناول یو چا پیدا کړی و، په هغې باندې سختې ډېرې زیاتې خاورې پرتې وې، لکه زوړ ناول و، ډېرې زیاتې خاورې ورباندې سر په سر پرتې وې. ناول کې قصه دی چې تقریبا 500 کاله مخکې، لکه په سلګونو کاله مخکې خلک په 500 کاله مسلسل ډول باندې دوی یو غار ته راتلل، او په هغه غار کې یوه تیږه وه، غټه تیږه وه. خلک راتلل، دلته به یې دعاګانې کولې، عبادات به یې کول. دوی په دې امید وو چې عیسی علیه السلام به راښکته کېږي او په دغې تیږې به درېږي. نو کله چې په دغې تیږې ودرېدل، نو دوی به د عیسی علیه السلام نه څه شی کوي، هغه غوښتنې کوي چې دا راکړې، دا راکړې، مرسته را سره وکړې، ورځ مې ښه کړې، ژوند کې مې بدلون راولئ، داسې غوښتنې به ترې کوي. نو د ناول کې یو ځای کې یو کس یا هغه عبادت کوونکي نه پوښتي، وایي انډیواله دا خو ته م راځئ، تا نیکه م راته، پلار دې م راته، غور نیکه دې م راته 500 کاله، خو هغه 5 نسله دي که نه، هغې نه هم ډېر زیات دي. نو وایي تاسو دومره ډېر راتللی، تر اوسه تاسو کې چا عیسی علیه السلام لیدلی دی چې راښکته شوی وي، لکه کومه ورځ له پلار دې لیدلی وي، نیکه دې لیدلی وي، غور نیکه دې لیدلی وي، چا لیدلی دی چې عیسی علیه السلام راښکته شوی وي؟ نو هغه ورته وایي نه والا، نه ما عیسی علیه السلام لیدلی چې راښکته شوی، نه مې پلار لیدلی، نه مې نیکه لیدلی دی، نه مې غور نیکه لیدلی دی. نو وایي بیا چېشته را روان یو، خو نه راښکته کېږي. هغه ورته وایي خبره دا نه دی چې هغه نه راښکته کېږي، وایي زه دې نه ډارېږم، هسې نه چې کومه ورځ زه را نه شم او په هغه ورځ عیسی علیه السلام راښکته شوی وي. لکه کومه ورځ چې مثلا زه عبادت ته را نه شم، هسې نه په هغې شپې باندې یا په هغې ورځ باندې یا په هغې یکشنبې باندې دی راښکته شوی وي، او زه به له دغه رحمت نه څه شی شم، د دغه رحمت څخه هغه څه وایي محروم شم. نو امید ساتل پکار دی، او دا امیدونه دي چې مونږ ژوندي ساتي. ګوره 40 کاله چې دی جنګ دی په دغه ملک کې، لکه د دنیا تر ټولو بده جګړه چې دی هغه مونږ په خاورې باندې روانه دی، خو همدغه امیدونه مونږ ساتلي یو تر اوسه پورې. ګورئ نورې دنیا کې لکه بل مونږ همزولی جګړه چې دی هغه فلسطین دی، یو څه مونږ نه مخکې شروع شوی دی، هغوی تیتو پراک شول، وپاشل شول، دنیا یو څه ورکوالي طرف ته روان دي په راتلونکو کلونو کې. خو مونږ تر اوسه پورې چې هغه پایېدلي یو یا ژوندي پاتې شوي یو، مونږ همدا امید دی چې صحیح مونږ سبا به یې نن څخه بهتره وي، مونږ بل سبا به د بل پرون څخه بهتره وي، مونږ راتلونکې هفته به د دغې هفتې څخه څه شوي بهتره وي.
بل داسې دی چې غیبتونو څخه یا په خلکو باندې له بحث کولو څخه باید سړی چې شی وکړي لکه ځان وساتي غیبت کول په نورو پسې خبرې کول دا یو بې خونده کار هم دی دوه کسان وو دوه ډېر مذهبي کسان وو ښه کسان وو دوی په لاره کې روان وو چې یو ځای ته ورسېدل چې هلته سیند وو او دغه سیند غاړې ته یوه ښکلې جلکۍ ناسته وه ښکلې جامې اغوستې وې خو دې دا اوبو کې نه غوښتل چې تېره شي ځکه هغه کله کله سړی نوي جامې واغوندي یا نوي بوټان واخلي نو بیا نه غواړي چې هغه لانده شي ترې یا چې دی ترې خراب شي نو یوه کس له دغو دوو کسانو څخه هغه جلکۍ چې شی کړله پوشا یې کړله چې پوشا یې کړله له اوبو نه یې تېره کړله ښکته یې کړله بس خیر اوسې مننه دا شیان وشول دوی جدا شول ښځه په خپل مسیر لاړه او دغه دوه کسان چې دی په خپل مسیر باندې لاړل نو کله چې دغه دوه کسان حرکت شروع کړ نو د تقریبا د هغه دقیقې نه چې دوی هغه ښځه ښکته کړې وه لکه د سیند د غاړې ته نو د یو کس انتقادونه شروع کړل چې والکه نامحرمې ښځې ته د لاس وروړ نامحرمه ښځه دې په شا کړله نامحرمه ښځه دې راتېره کړله د اوبو د غاړې ته دا خو چې دی په الهي غضب دې گرفتار کړلو دا به اوس څه شی کوو 10 دقیقې 15 دقیقې 20 دقیقې هغه سړي دغه ته څه شی کول همدا خبرې کولې نو هغه اولني کس چې ښځه یې په شا کړې وه او نو هغه ورته ویل چې خبره داسې دی چې ما خو 10 دقیقې کېږي چې یا 15 دقیقې کېږي چې هغه ښځه په شا کړې او ښکته کړې دی او تا خو چې دی دغه دی 20 دقیقې کېږي چې ما اوس یم هغه ښځه چې شی دی په شا دی اوس یم په اوږو سپاره دی خو بس ته ښکته ما 10 دقیقې مخکې ښکته کړې دی او ته 20 دقیقې اوس هم ورباندې څه شی کوې بحثونه کوې نو دغه بحثونه دغه شیان چې دي غیبتونه دا چې دی لکه یو خو ښه کار هم دی مذهبي لحاظ هم چې دی ښه کار نه دی او بسم الله مشال وایي علم صاحب سلامونه غوږ یو دوام ورکړه انشاءالله مننه تاسو تشویق دی چې زه دا پروګرام چې دی مخکې بیایم وردګ صاحب وایي علم صاحب سلامونه متاسفانه چې ناوخته وصل شولم مننه وردګ صاحب محترم مونږ دغه برنامه چې دی یو څه وخت بدل کړی و ځکه مخکې چې و شپې 9 بجې 9:30 بجې اوس مو چې دی ورځې 9 بجو ته راوسته نو او بل داسې دی چې یوټیوب چینل کې مو چې دی ډیر زیات ښه موضوعات هلته خو ما ویډیوګانې که تاسو وګورئ ما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ نو هلته هم چې دی ډیر زیات غوړ او ګرم موضوعات دي نورو دوستانو سره هم شریکوي چې دغه پوزیټیویټي تر ډیرو خلکو ورسیږي ښه اتم مهم راز چې په ژوند کې دی هغه صداقت دی لکه سړی باید موږ دوه کلمې لرو په انګلیسي کې یو انټیګریټي دی یو اونیسټي دی تاسو به زیاتره وخت لیدلی وي ځینې خلک چې دی په فیسبوک کې لیکي په خپل هغه سکایپ کې لیکي چې honesty is the best policy honesty is the best policy نو اوس د honesty او integrity ترمنځ فرق څه شی دی honesty چې دی دا داسې دی چې مثلا زه په لاره کې روان وم $50 مې پیدا کړل $50 مې پیدا کړل نو اوس زه ګورم شاوخوا که چېرته خلک وو لکه شاوخوا ګورم که خلک وو نو زه غږ کوم دا $50 یې چا دی $50 یې چا دی $50 یې چا دی خو که چېرته خلک نه وو بس $50 په جیب کې څه شی کوم اږدم دا څه شی شوله دا اونیسټي شوله که خلک وو غږ کوم که خلک نه وو بیرته جیب کې اږدم انټیګریټي څه شی دی که خلک وي او که خلک نه وي زه دا کار کوم $50 یې چا دی غږ کوم یا مثلا تاسو وګورئ مونږ چې تشنابونه چې دي په دفترونو کې یا په هغه پبلیک ځایونو کې دوه کټګوریو کې تقسیمیږي یو د زنانو لپاره دی یو چې د مردانو لپاره دی د زنانو لپاره مثلا یو سړی یو ځي د سړیو تشنابونه چې دي ټول باندې نو دې خواته ګوري بس د ښځو په تشناب باندې ورننوځي ځکه ښځې هلته نشته دي دا چې شوله اونیسټي شوله که خلکو ولیدلم خو هغه دی نه ننوځم که خلکو ونه لیدلم بس بیا چې شی کوم ننوځم انټیګریټي بیا چې شی دی په دواړو صورتونو کې که خلکو ولیدلم که خلکو ونه لیدلم که خلک متوجه شول که خلک متوجه نشول زه چې هم دغه ممنوعه منطقې ته چې شی کیم نه ننوځم نو اوس مونږ سره په ژوند کې داسې ډېر زیات شوي دي چې خلکو حالاتو ته لیدلي او مونږ سره بیا چې شی کړی دی لوبه کړې دی شیف کرا هغه مشهور کتاب لیکوال دی یو کن وین میلیونونه کاپیانې د کتاب خرڅ شوي دي هغه
وایي چې زه سنګاپور ته لاړم. سنګاپور دغه میدان چې دی ډېر زیات لرې نه دی. چیانګ مای تاسو ډېر دوستان به تللي وئ، برمک صاحب هم ډېر زیات سنګاپور ته تللی دی. نو دی وایي سنګاپور کې زه ټکسي کې کېناستلم او سنګاپور کې دا ټکسي چې دی لکه دوبۍ په غوندې په میټر باندې چلیږي. نو دی وایي چې زه ټکسي کې کېناستلم، هوټل ادرس مې ډرایور ته ورکړ چې ما ډیسټینیشن ته ورسوي. خو په لاره کې د سړي نه دغه ادرس یو څه ګډوډ شو، غلط شو. نو څه شی وشول چې کله زه خپل مسیر ته ورسېدلم، ما چې هغه میټر ته ولیدل نو 50 سنګاپوري ډالر شوي وو، لکه ما باید ټکسي والا ته 50 سنګاپوري ډالر ورکړي وای. نو ما کله چې 500 هغه ته ورکړ، هغه 15 ډالر ما ته واپس کړ. نو ما ټکسي والا ته ویل چې انډیواله میټر کې خو 50 دی، تا ولې 15 ما ته واپس کړ؟ نو ټکسي والا ویل وایي اصلي خبره داسې دی چې میټر خو صحیح دی 50 ډالره دی، خو ته ما په غلطې لار راوستلې، هغه لاره رانه څه شوې وه، لاره رانه غلطه شوه. نو ځکه ما تا ته هغه 15 ډالره چې دي ما غلطي وه، نو زه هغه 15 ډالره تا ته واپس کوم. نو اوس خبره هم داسې دی چې تاسو وګورئ دا هغه صداقت و چې په هغه ټکسي ډرایور کې و. تاسو به ځینو ملکونو ته سفر کړی وي یا په خپل دغه منطقې کې کله کله یو لنډه منطقه وي، یو څوک موږ سره غلطي وکړي په ډېر لرې مراتاو کې تر څو پیسې رانه ډېرې زیاتې څه شی کې واخلي. نو صداقت چې دی دا په هر صورت چې دی دا باید څه شي وساتل شي او کار ورته وشي چې بهبود پیدا کړي. بل چې دی تلاش دی، تلاش هڅه کول دی، لکه put your efforts and put your efforts at any cost. سړی به هلې ځلې کوي. مونږ خپل وس کوو، تبلیغیان وایي مونږ خلکو ته شودې ورکوو، دا بیا خلکو خوښه دی چې شودې خوري او که نه یې خوري. نو مونږ چې دی پوزیټیویټي خپروو، فری لیکچرز ورکوو، فری یوټیوب چینل چلوو، علم خپروو. کیدای شي پرون چې وو 20 کسانو ترې ګټه اخیستله، نن 28 کسان ترې ګټه اخلي، سبا به 13 کسان شي، بله ورځ به 100 کسان شي، بله ورځ به په زرګونو ته ورسیږي. نو موږ به خپل څه شی کوو، خپل تلاش به کوو. داسې نه دی چې بس سبا د دنیا څه شی دی آخر دی او موږ به څه شی کېږو، محوه کېږو. که یوه ورځ هم پاتې وي موږ باید څه شی وکړو، خپل تلاش وکړو. یو سړی ډېر تیز آس او ډېر ښه نسل آس واخیسته، لکه مثلا موږ د خلکو ترمنځ هغه آسونه چې مشهور دي عربي آسونه دي، یا مثلا موږ د شمال آسونه چې دي دا ډېر زیات قیمتي آسونه دي، خلک یې اخلي د بزکشۍ لپاره یا د نورو لوبو لپاره. نو یو کس همداسې یو ډېر قیمتي آس واخیسته، ډېر تیز آس یې واخیسته. دی چې کله خپلې قبیلې ته راوسته په هغې باندې یو هغه بنر یې ولګوه، the fastest horse in the world، د دنیا تر ټولو تیز آس. بس دا چې راوسته همالته یې پرېښوده، یوه ورځ، 2 ورځې، هفته، 20، 25، 30، 2 میاشتې پرې تېرې شولې. خو دغه آس ته یې نه تمرین ورکوه، نه یې منډه پرې کوله، نه یې داسې ښه خوراک ورکوه، نه یې داسې هغه آس سره چې دی باید ډېر هغه وشي، لکه د آس ډېر زیات پاملرنه باید وشي، هغه انګریزانو خبره ډېر باید کیر یې وشي. دا کار یې نه کوه. کله چې مسابقه شروع شوله، بزکشي شروع شوله یا هغه زغلول شروع شول، نو دغه آس چې شو، دغه آس تر ټولو تنبل آس او مات شو. یو دلیل چې شو، یو دلیل دا و چې آس تمرین ته ضرورت درلوده، منډې ته ضرورت درلوده، کیر ته ضرورت درلوده، دا ونه شو. نو اوس خبره داسې دی، موږ د خپل مهارتونه چې دی دام چې دی تیزوالي ته ضرورت لري، ریفرش کولو ته ضرورت لري. که زه به حیث استاد درس ورکوم نو خپل هغه مهارتونه باید نوي کم، اپډیټ کم، معلومات باید اپډیټ کم. که داسې ونه کم نو یو کال کېدای شي ښه مارکیټ کې وچلېږم، 2 کاله کېدای شي مارکیټ مې ښه وي، په 3م کال چې شی کوم، په 3م کال سقوط کوم. او آخري خبره چې دی د نن ورځې لپاره هغه مضر احتیاط دی. مضر احتیاط داسې دی چې یو کس څه وایي چې انډیواله هغه کور ته مو برق راوستلی دی، وایي نه برق خو نه، ولې د برق نه، وایي هسې نه کور مو شارټي وکړي. جبار یوسفي صاحب وایي سلام علم څه ګټور بحث دوام ورکړي. انشاءالله دوام ورکوم. قاسم رحماني صاحب وایي تhank you sir، ډېره زیاته مننه. او نوري صاحب محترم وایي نوري صاحب زه تل تشویق کړی یم، الله یې اجر درکړي، نیک کار دی. ډېره زیاته مننه نوري صاحب، او دایمي تشویق نه مو ډېره زیاته مننه. مضر احتیاط لکه برق نه راتېروم، ولې برق نه راتېروي، وایي کېدای شي شارټي وکړي ټول کور مو وسوځي. موټر نه اخلم، ولې موټر نه اخلی، وایي کېدای شي ټکر وکړي موټر بیا لاس ورکړه.
کور نه ولې نه راوځې؟ والا کرونا دی بیرون که نه، لکه اوس هغه کسان چې ډېر نه راوتل هغوی هم پرې ګرفتار شول. هغه کسان چې راوتل هغوی خو هسې هم هغه وه لکه they put themselves at highest risk. ولې هغه کسان چې نه راوتل هغوی هم اوس چې دی یو ظلم چې راوتلی دي اوس خو کرونا تیت شوی دی لکه خپره شوی دی، یو ظلم چې راوتلی دي خپل چې شی ورکړی دی هغه ټاکې ورکړی دی. نو یو دهقان څخه یو سړي پوښتنه وکړه وایي سږ کال دې څه شی کرلی دی؟ غنم دې کرلی دی؟ وایي نه سږ کال مې غنم نه دی کرلی. ولې؟ وایي کیدای شي سږ کال چې دی باران ونه شي. ښه نو وایي حتمي جوار دې کرلی دی؟ او نه وایي جوار مې هم نه دی کرلی. ولې؟ وایي ملخانو نه ډارېږم، هسې نه چې ملخان ورباندې څه شی وکړي، ملخان ډېر راشي او ټول هغه به راته ضایع کړي پوره. وایي غنم دې هم نه دی کرلی د باران له وجې چې نه کېږي، او جوار دې هم نه دی کرلی چې ملخان را نه شي. نو وایي څه شی کوې؟ وایي بس هېڅ شی هم نه کوم، احتیاط کوم، احتیاط هېڅ شی مې نه دی کرلی، سخت احتیاط کوم. نو اوس دا چې دی مضر احتیاط دی که نه، ته باید دا هغه کې لکه پیشبیني کې باران به نه کېږي، خو بدیله لارې څه شی دی، حشرات به حملې کوي، بدیله لاره څه شی دی، کور نه نه راوځم، بدیله لاره څه شی دی، پوهنتون ته نه ځم، بدیله لاره څه شی دی. یعنې هغه مضر احتیاط څخه باید ځانونه څه شی کړو وژغورو. ډېره زیاته مننه، خدای دې وکړي چې د نن ورځې لایف مو خوښ شوی وي. کور مو آباد تر بلې لایف خپرونې پورې. نو تاسو ټولو تشویق څخه یوه نړۍ مننه.